الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، باب في الوسوسة. الفصل الأول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرمى ویلو چې د باب ترجمه ربط ترجمه الباب سره ده الته ویلي باب الكبائر دلته وسوي چې وسوسه ورته کبیره ګڼل ده. د مناسبت د کتاب الایمان سره ده. انسان چې کله وسوسه لري نه سره کافر دی نه منافق. معنا لغوي د وسوسې تیر د شی و چې الصوت الخفي والكلام الخفي پټ اواز، او په اصطلاح کې ویل شي الخواطر التي تدعو الى الرذائل. هغه خواطر چې سره رذائل لا راکاږي. دې مشابه الفاظ نور دي. وسوسه او حادثه، عزم، حم، تقريبا هو الفاظ. بين في الاعمال بعض الاعمال وبعض هغه چې هم رزي او کفر لا، بعض اختیاري او بعض غیر اختیاري. دا ټول مسله ویل شو. نن د حدیث معنی وی باب في الوسوسه، باب ثابت دی په بیان د وسوسه کې. الفصل الاول عن ابي هريره. اول فصل ابو هريره سے روایت ہے قال دا فرمائے کہ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے ان الله تجاوز عن امتي، الله رب العزت معاف کړي زما د امت نه ما هغه څه چې وسوسه اشوري د به باندې باندې صدره د شینی ما لم تعمل به او تتکلم، ترڅو پوری چې دې شینی نه پاګه باندې عمل کړي او خبره. متفقون علیه. د وسوسې معنا لغوي معنا اصطلاحي شوی دا اول دا چې دا وسوسه اخليږي چې لا پیدا سره پریشان شي کنه. به ابلیس علیه لعنت سره له وسوسه اخلي نو کوم شي کې اچي. دریم انسان چې کله وسوسه ولګي نو کومه طریقه استعمال کیږي چې دا سره الله عزوجل د وسوسې د مرض او تکلیف نه بچي. دې مهمه خبره. حدیث مسلم کې راځي نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي جزاء صریح الایمان. یو سره د هغه وسوسه لګي قاری ما مشه په دې باندې کې چې دا الله منځره شوی دی نه رکعت شوی دی نه کله طلاق شوی دی نه الله موجود دی موجود نه دی. او دا چې وسوسه لري انسان په اختیار کې نشته. نو جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي چې دا سره د خپګیږي نه په دې کار ایمان دی موجود دی پکې. شیخ عبد القادر جیلانی رحمه الله هغه دا خبره لیکلي چې اورنه پوښتنه کړې و وېمال وسوسه لګيږي وې خرج دې رګي نو آباد کول نه چې کندر لا وې آباد لا وې دلیل په دې باندې چې ستاسو د ځل کې ایمان دې سکه ابلیس تعالی راغی وسوسه درواجو لکه چې ته بیمار وې یا منافق وې کافر وې ابلیس اخوانه ته ځکه چې ستاسو رسولې زموږ سره به ابلیس څخه عبد الله بن عباس شاهد نبی کریم علیه السلام د کاکا بچی دي. هغه سړي ویل صاحب چې کله موږ کوم ګډوډي ورته ویل به کوم سړی چې موږ کې باغې کې دا اپاده باندې شوې دا سړی په ځان باندې کوشش چې دا موږ دی يهودي دي منځ کې کا اپاده په ګرانه خوشاله شه. اولنې دا ابلیس سړي له وسوسه جنو په اواز کې وځي. هغه دا مې یو کار په منځو کې دوه کار په منځو کې درې
ځکه ابلیس نفس دا سړی غواړي چې خفه شي او قانون دا نه چې کله انسان له وسوسه ولګي اسمه الله دا سړی بیداري چې شي کوي څه مطلب چې دا رب العالمین ذکر وکي یاداش او د الله سره رابطه راشي محبت کله چې په داسې کې کار ونشي دا غیر ورسره به دوی کمنه ونشي د مانځه دلته جنگ شروع کی یو رکعت دیو کې و دنه کې سورۃ دی ویلې و دنه ویلې بسم الله کې تیر شو تیر کې نشو لیکن چې انسان سره د تمسخ شي او دا مقابله مرواخلي درې مرشد ورته کینی وته چې کول راوته راځي چې کله طلاق ده تا په کله دې شي نه ویلې چې طلاق ده هغه دې جوړې کې دا خبره طلاق نه طلاق نه ده دا خبره یاد ساتئ کا عبد الله بن عباس فرمایي چې الطلاق المتعین طلاق په هغه وخت واقعي چې سړی په کامله معنا د خپل کزې نه مومي چې ته په کامله معنا د خپل کزې نه مومي او واسه الفاظ د خپل نه وتی مینې دي درې وتی دی او دوه وتی دی او دا وتی واغه شوی په کزې خپل کزې طلاق څه مته نه دی خبرونه یو بوج جوړ کړی دی بس شونډې چې څنګه وو دې کړه طلاق شو نه طلاق څه شي نه سره رسول تعلق لري چې بالکل برابرېږي نه جوړيږي نه په یو طریقه باندې د دې سره نور اورانه ده نو بشریت یې فرمایي چې کله دا د مرض نه پاک شو ورته طلاق به مرض باندې راشي به طلاق ورګي چې پاک شو به مرض باندې راشي به طلاق ورګي چې پاک شو به چې کله مرض راغی دا پاکواله پر خپل صدر مور نو بدل نشي درې میاشتې چې قرآن او سنت دی انسان له اختیار ورکې بدی کې طلاق او به بدی کې طلاق او به بدی کې طلاق چې درې مې چې سره چا سره جوړیږي نه خو په هیڅ ورانه نه جوړه ده دا نه چې زرا وته اصل دې کې چې مې تشي نیولې طلاق اصل دا او اصل دا په اصل چې باندې کار کې خپل کړي دا وسوسه مې ټول پرې ده چې بدی کې کار ونی چې به څلور اخره مرشي راشي به دا خبر سره لګي دا الله موجود کې موجود نه دا څنګه الله دی پسترګو باندې کاری نه په وګورو باندې خبرې اورونه په پوزه باندې بریکيږي نه په لاس باندې مسکیږي نه الله دی والله دا الله کوم ځای کې پیغمبر چیرته دي صحابه کوم دي قبر دومره وړ کې ځای په دې کې دومره فراخي ده او وزید او پلانې دی په دې کې عذابونه دي عمران لړم دا خو موږ دماغ بالکل نه مدي دا وسوسه سره لوي یو عالم کتاب لیکلی پاره کې به دا خبره د خپل استاد نقل کړی ده ویغه درس ولوي ویل چې الله نشته دهریو ویزه تاسو دا خبره کومه چې دا نو فکر کاری کنه کاری وکاري کتاب کاری کنه وکاري ویزه کار کنه وکاري اځي چې کاری کنه وکاري بیش کاری کنه وکاري چت پکې وکاري ویزه په موږ حواس باندې چې موږ تسلیمو نو کوم شی چې کاری نه آیا هغه موږ تسلیمو وینا وی حق رب العالمین دې مونږ وینو نه شته نه د انسان اصل کې چې الله دې والله رب دې پکار ده ودا تاسو عقل منی کنه وی او منی وی الله شته نشته یو کې طالب علم عرب سراجی شو په صاحب باندې ناشنا خبره ده او وسو درېګا طالبان دې دې استاد موږ دې شي ویل چې نو فکر کاری منی کنه منی وی منوي وی کتاب کاری کنه کاری وی منوي بیس کاری کنه کاری وی منوي وېزه تاسو دا خبره کوم چې د استاد تاسو راکاري کنه وکاري وېزه د عقل تاسو راکاري وینا میدان شو قمقره به عقل سره دي ځکه عقل موږ مسترونه کوي چې د استاد عقل سره په دې میز باندې موږ سره کې چې لازم د استاد عقل دی وې استاد کاری او عقل نه کاری او دا ویل چې کوم شي مسترونه کوي هغه منتفي دی دا عقل منتفي دی معنا دا قمقل خاص دا عقل نشي له عقل دی به په هتا د استاد سره یې سره دی وخت ستړي ټیټ شو دا لازم نه ده چې دا کاری واغه کاری خدا کاری ومنل شي خدا کاری اون کاری نه منل کیږي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا سړي سره مناظره وا نه وجه په تور مثال بحث مناظره وي ولس بچی راغی دهری امام شبلی څنګه را وخت کې ته امام هغه ور شوای په کله درې په لاله کشته نه وا یو له هر شو په خپل او به دغه کشته جوړه شو بغیر کشتیواله کې دا کې نه سموي شدي خلاله یو دم څه ودی سړي له سنو پر قول دا هم قبول بل ګورو له دا عقل منی
چې یو شی په تور مثال بغیر د اړینه اړکړې شي، بغیر د نجات جوړ کړې شي، بغیر د کشتوان نه راکولې شي نه تکټه او خنداګانې شروع شوې. امام شافعي ودرېږي پښتنه دا کوم چې دا ستاسو عقل نه مني وینه به تعجب. یو معمولی باندې کشتېږي دا ستاسو عقل بغیر د ثانیه او بغیر د کشتوان او نجات نه مني نه. دا دومره لوی نظام چې اسمانونه دي، شپه ده، ورځ ده، باران دی، وریځ ده، شینګيري هغه دی دا بغیر د خالق او شانی نه موجوديږي وینا هیڅ یو باندې خلق ایمان راو. امام احمد بن حنبل هغه مې د رب العالمین په وجود باندې هغه دار چې یو کلا ده د اسمنو سره نه جوړه ده، هیڅ دروازه لري نه او دنه زیړ دي، وې دروازه نه څه په طرف باندې شته نه خلاص شي او تیرو بچي روزي ودا څنګه ویل کا اگې ګرد امر دره کنه ده سورې مولې لري برسپینه د دین نزیړه ده، لیکن په مرور د زمانه باندې الله ورنه بچیرو بچو دي معلومه شو چې دی او منتظم شتا چې هغه زموږ سره شو دي. امام مالک رحمه الله فرمایي دا یو حروف دي، لیکن د حق ولا حروف هغه په شفت نه راوځي، د شفت په وسط نه راوځي، د وسط په حق او شفت نه راوځي. نو پته ولګي دا چې دا یو حروف په یو خل راوځي، لیکن حروف حلقيه په شفت نه دا کیږي، دا پاغه نه دا کیږي، وسط پر دوړ نه دا کیږي. دې مرتب ترتیب کول کې څوک شته کې نشته. قال امامنا وسيدنا امام الشافعي رحمه الله فرمایي یو تدود پاڼه وېدا په تور مثال غړي لور واچو دغه نه کوچي روزي او دا د ورکه مو چنجي لور د څومره قیمتي تارته راوځي. وختونه دا واقع کیږي چې دا پاڼه یو ده حیوان ساواله دی یو خوري خلک په ډیره ورځي دا بل چې کله وګوري دغه نه چې قیمتي تار روزي چې خلک ډیر بوجته پیسو باندې اخلي نو دا انقلاب په اشاره وشته. حدیث مخکې د شمس الحق په حدیث کې څه وته شیخ سنجاب له تفسیر بخاری کې دهرن د اسپق خلک ذکر چې د الله عزت لري وما قدر الله حق د الله قدر چې وسړي نه کې راوړل به شاته وی الله نشته. مسلمانانو چې دې زړه کې نه باندې واقع دي ایدو د کسر لپاره بل خبره نشي په جمعتونو مدارس او په خانقاهونو کې پراته دي د خلکو نه بیمار راټولې شي ګور دین دی او قیامت دی او فلان دی بس هغه پیسې راوړي په دې باندې خپل کار نشي کولای. افغاني چې متمخ له ودرې دوه نشنا عالم وي لو څه علماء چې دا ورته مو وسه افغانان دي قومت باندې خبره نه کوي ذکر دعوها فانها رسول الله فرمایي قومي خبره پرې دی ځکه دا بدبوې ده. او عبد الله بن مسعود فرمایي چې دا قومي خبره کې په ورځ قیامت د تور غنګټو په شکل باندې الله راځي چې جهنم لبي ورسي من پلانې نه بس انما اکرمکم عند الله وقومي خبره تاسو ادا کوو. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا مزار شریف ابن حبان دا د هلمند د ابو داود څخه راغلی نو بغلانی تخا دا څومره د امت مسلمه امام رضی رحمۃ اللہ علیہ هرات شریجانی ولادت هرات چې دا د امت مسلمه څومره قوي سوي تیر شوی دا ورته د افغانستان علماء نو شمس الحق افغانی دا د افغانستان یو عالم و په هندستان کې چې بحث راغلی تحریر ویلي چې الله نشته زه پښتو باندې نه وینم. شمس الحق صاحب چې شاروي داس پر سره د وسپک جواب ورکړ وی زه مچ الله شته وی ته وسته ځوړ خو مناظره برابر شو غټ دلیل تعالی ذکر کوم کوړی کې دلیل به د دې ډیره ما په حدیث درس نه شو چې وسې د دهره مبارک راځي دا په کار دی. په موږ په بخاری کې شخص مثلا ځان ویل په ټول جمعه کې چې جمعه ته مدینه راغله او کتاب مدینه راغله او سره مدینه راغله دروازه غټه راځي شو ام عالم غټو شیخ حسن جان ام کتاب غټو امام بخاری ام جمعه غټو امداد العلوم ام به تقوا زیاده افغانی شه ورته وی د الله په وجود باندې ډیر دلیل خو به دې ډیره مافي او ډیره مافي لوی وجود د رب العالمین په دلیل باندې ستا اعلان خاص اندام دی. یو دم سے بڑا سره غوسه شو تعجب پټګیره دی ګورا ګیره دی ګورا جمعات لا ګورا او تاسو خبره ما راوړل چې د الله په وجود باندې لوی دلیل چې هغه خاص اندام دی یقینا درک راوړي به بوجي راوړل خلاص کې شی له ورو غرزول تر سره ډاګه خله ونه کړل ویو شی ورته ورټاونه سي چې دې شی ونی ولا غر شواس تی واته وی پښتنه تا دا کو درې دړې ډوړې خوري
درې چاټي وګو په سسکی ستاسو خاص اندام څخه شکل لري چې راکښه دي څه توکمو بټن لري وینا خو به چې د الله دی معلوم وخت په لاسات او بعد هغه به مواد فاضله په یو طرف وجود خپل په بل طرف وځي وی د دین دا خبره معلومه شو چې دا نه بټن لري نه کشک لري او دا ارته تخری لاندې ته ورشيږي نه نو دا خامخا یو منتظم او مربي شته او نشته وی تاسو صاحب ایمان راوړي نو وسوسه رب العالمین د ذات مبارک سره رواج شي اېدا له یو څو طریقې د وسوسې دي شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله بلې او تفسیر کې دا خبره ذکر کړې ده او مداخل الشیطان دي اوله وسوسه دا چې سړي له کفر ورواچي کفر له دعوت کافر شه يهودي شه نصراني شه مجوسي شه فلاني شه دا اول بندر دی دا چې په دې باندې کار ونی شي به دویمه مرتبه کې سړی رانه شي بدعت وکړي یو شی دین نه دي جوړ کی حدیث کې راځي رسول الله فرمایي من احدث في امرنا هذا ما ليس منا فهو رد چا چې کار وکي او هغه دین وګڼلو لیکن د قران او سنت په دلیل موجود نه دا ګوره مردود دي او بل حدیث کې راځي ترکت فیکم امرین دوه شیونه ما پتا شو کې پرې خودري دي یو قران او بل رسول الله احادیث کبه دې چې د پنځه منګولې ولګول هدایت ورکړه پنځه منګولې ولګول ګوره گمراهان او بل نو کې دا راځي وېدم سره چې بدعت کې رسول الله فرمایي الله فرض قبلې نه نفل قبلې نه دعوت نه جهاد نه ذکر نه بل او کله وای عمل قليل بالسنه خير من عمل كثير بالبدعه لږ عمل په سنت کې چې وشي دا به تر ډېر هغه عمل نشه بدعت او کله نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي په ورځ قیامت به خلک کوم چې دا مخونه ولا شنه پړکېږي دا ځسته وجه ده اراده مې نه چې د کوثر اوبرا واخله په دې خلکو باندې وسکم لیکن چې ورنږدې شمه یا مال نږدې شي زما د دې مابین کې دیوال واري شي زبړې اوازونه وکم چې زما ملګری ملائکه مالو چې انک لا تدري ما حدث بعدك يا رسول الله ته چې کله دنیا نه لاړې د خلکو په دې دین کې ډېر نوي کارونه ورته نه کړو دین نو خا پیغمبر فرمایي فسوق لهم داخل الله برباد شي داخل الله برباد شي عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایي چې امام شاطبی اعتصام کی فروید ابن الماجشون ته دا خبر نقل کړی دا چې کله یو شی دین نه او چا وږي نو عائشہ به فرمایي د دې سړي دا ګمان دی نعوذ بالله من ذلک چې رسول الله د اسلام سره خیانت جفا بے وفایی کړی دا او زه تکمیلوم اليوم اكملت لكم انت بسواهب مرقات چې هغه مولا قاری تصنیف دی د دې حدیث په تشریح د آیت په تشریح کې دا خبره ذکر کړې چې دین د اسلام کمن او کیفیت په هر طریقه باندې پوره دي امام مالک رحمه الله دا فرمایي و السنه كسفينه نوح و دا سنت چې دغه د نوح عليه السلام کشته څوک چې دغه ورمخه نجات منځ کې څوک چې د ورسو شو سره برباد شي عمر سے فکر شام لاړو یو سپینګری ولیدو چې بندگی کړي و د ډېر بندگی د وجه ته خواشه و دستور غوړې وکړي چا ورته پښتنه وکړل چې ولې ژاړي وې ژړا په دې مناسبت باندې راځي چې دې سړي دومره عبادت کړي په ځای د دې چې دا مقصد نه ورسیږي لیکن خطا شوی دی دا الله جهنم لپاره دې عبادت کوي عمل کړي د رسول الله سنت خلاف به هغه یې ویل شامل الناصبه د چې خلک دی الله وزن مسکړي کې به نور لورشي دا یو څه کې روایت دي سعید بن مسیب چې کړه دیګه خو لاړو د اختر پورس یو شیخ سره واګه د اختر پورس نه شروع کړ سعید بن مسیب ورته دا مثلا د دیني چې د اختر پورس باندې د اختر د منځنه مخ کې په ایدګاه کې نوافل نه کیږي کور کې بل ځای کې کوا ودا مکوا یو دم دا شیخ غوسه شوړې په دې منځ باندې الله مال سزا راکړي خلکو جناونه وکړه هغه باندې ورکړه دوس مار دینه منه کوي سعید سے ورته ویلي ویتان رب العالمین په ماته سزا نه درکې خو دې په سزا درکې چې ودی کې مون رسول الله رسول الله خلاف اخون درویزه دا فرمایي وی چې کوم شی دین نه داخله کې دین جوړ کې په ورځ قیامت دې خلکو بدلاره چې فإنهم كلاب اهل النار الله پر جهنم سپي جوړ غبيږي او ابن کثیر د سورہ احقاف روایت په تشریح دا خبره ذکر کړې چې کل قول وفعل کوم یو قول او فعل چې محمد رسول الله ملګرو نه نقل نه فهو بدعه هغه دین دې هغه دین ده
مشر شیخ الله په کې هغه مثال ذکر کوم مولانا محمد طاهر صاحب رحمه الله. یو بدعت یو فسق دی. توجه یو سره به تور مثال ګیره کا وکړی دا مې ګورا یو سره چې هغه مونږ مو کې اسکار مو په لیکن اخر کې نشو عمل وکړي د خلکو د خوشالۍ لپاره چې هغه الله رسول کړی نه دی بدعت. ولدا چې ګیره خړېدې دا کومه کړی دا د مثال او د حق مولا مثال چې هغه ځل د دین په جامه کې د دین غور او کار واحد سره وي خو بدعت یو کې فرق دی. یو سړی او دا غي ولوري سره بل مر روان دي دا له خپل وړو وي چې دا شی میراوړو دا میراوړو دا میراوړو دا میراوړو ډیر خوراکونه میراوړو دا ګور ډیر منظم برابر کا زما ډیر ناشنا بل مر روان دي زما سره شپه ده یا غرمه چې کله اکرام مونږ وکړو ډیر مدباغ راغی خله کې چې څومره زور د خارج دا ټول به ترکاری باندې وکي هر څه برابر شو لیکن یو قیمتي خوراک په باندې کې مالګه کمره مالګه لیکن دې زنانه پقا پلیټ نه پکې چرته ورته وای چې دا زنانه پکې وي په دې کې ورته د مالګه کې خوا دې چې ورته راوړل سړی خوراک کوي ملمم کوي خو لیکن دې کور واره چې کله دې ترکاری راته شنوړی ورخه کړه چې وو خړه مالګه پکې نه و زلزلې مال د عقاب نه راوځه په دې کې واچول حل کړه ایا دا ترکاری اوس خړلې کې کنه خړلې کې خو زړه کې خفه شو چې کله په تاسو باندې څومره تاکید باو کې او د هغه باوجود تاسو غوړه په دې کې ساو شوی د خو بیر دمه وشوا قاب کې مال کو په دې کې ورواچو تحلیل کړه چې د شي کړه وشته و خړل نو دا کوم څه چې ګیره خړایې یې کما کړی رب العالمین بدل ماتو کې خودونه ورنه خفه شي ګوره بنده دا کار دی ولې کړی دی لیکن به ما خوشو کنه شو کنه اما د بدعت مثال نشي بدعت چې یو شی دین نه وتا دین جوړ کې لګړې مزیدار خوانچه دا د سرخان دی او هر څه په برابر دی یو سات یا دو سات کې دا کړي برابر کړي د پاسه په ورواشه تشي متیز دی ورواشه په ایمان به ته خوري نو هغه چې خړېلو کما کړي هغه یو صورت شو الله رب عزت ورسېم خپو باندې شو لکه سړی چې څنګه د خپل وړونه خپه دي کله کار هو شو کړه مالګه په ورواشه نو خړل ولی په دې بل طرف باندې بدعت چې تاسو کړه نه ورته برابر دی او ارڅ موجود دي چې څومره تکلف دی هغه کړي په دې پاسه به تشم کېږي ورواچولې ورځي بدعت مثال نشي دوی استاد دې بدعت دریمه مسله باندې چې دا راځي ګناه کبیره تاسو ویلي واجبات علماء بالکل فرق نه دی کړی بعض وایي چې عبد الله بن عباس فرمایي چې ار ګناه صغیره او کبیره ده ابن قیم ابن عباس فرمایي چې په کوم شي کې غضب لعنت او حد هغه کبیره کوم چې په جرأت باندې کیږي د عالم سره ګناه کبیره په کوم سره کې چې عظیم عذاب ذکر شوی کبیره او میشوار سره چې کیږي کبیره د بدعتي انسان کبیره یو شی چې الله رسول د ټول په نسبت د انسانانو په نسبت بد دی کبیره یو شی چې الله او مخلوق حق تلفي لیکن د مخلوق او د مخلوق حق چې تلفي دا کبیره خدا به په کبیره ګناه کې راکېږي چې په دې کې کار ونی شي بیا برابر ته کې صغیره مړه دا پردې زنانه ته ورته وګوره دا وکاو دا په دې باندې راکېږي چې په دې کې مونږ شي بیا به مولانا سے په مباحات کې راکېږي شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي ابن تیمیه وې د مؤمن سره شان دا چې هغه په مباحات کې لاندې وشي مباح کارونه به څنګه چې په دې رم کله راګیر کې نو بعد هغه په مبذول کې یو په قوي عمل نه بل خو کمزوري دا به تعالی مراد دا کمزوري او قوي کا نو به په دې کې راګیر وي سبا ان شاء الله چې ژوند باقي سریریش طریقو باندې ابلیس په موږ تاسو حمله کوي په څو طریقو یو طریقه باندې راګیر کې زګرا پوخ جنرال چې په یو جامه کې په جنبه ته وردی بدل کې بل طریقه باندې راشي چې باغی ورسې به ته بل طریقه باندې راځي نو سبا چې ژوند باقي په سریریش طریقو باندې دا په موږ باندې حمله کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ذات کې مستقل معنا دا حدیث بدایي عن ابي هريره رضي الله عنه قال دا فرمایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله فرمایي ان الله تجاوز عن امتي يقينا الله ما في اسماء امت لا ما اغسش وسوسه شوري به باغماني ستوا دی شي دلیل په دې باندې چې کړه دا نفس وسوسه کوي کیږي ما لم تعمل به ترڅو پر چې عمل پې نه کړي هغه باندې خبره دا معنا چې د عمل سره تعلق لري بند خبره سره دې وجه نه مولا رحمت الله علیه فرمایي دا رب العالمین فضل دی چې په دې باندې الله رب عزت موږ تاسو لپاره نشي سبب ان شاء الله چې ژوند باقي مداخل الشیطان چلیږي طریقو باندې دا حمله کوي وصلی الله تعالی علیه